دا کیسه د دوه ملګرو ده، یو غریب دی او بل مالدار. خو چې کله غریب مالدار شي نو هغه څه کوي او چې مالدار غریب شي نو هغه څه کوي. راځئ نوره ویډیو به مخکې ګورو. مسلمانه 2-3 ګنټې مې وشوې حجره کې ناست یم او ستا پته نه لګي د خدای مسلمانه چېرته تللی وې؟ ونېږه بېغمه سړی ته رسنه خبرېږې کور مې وپیالې چې اوس کله ما ویل چې نیک له ورشم په تمه به یم. هلکه دا څه کې زمونږ د اشنا ډېر ګډوډ را روان دی. خدای دې خیر کوي. او کنه یار او په خیر کامران خان څنګه یې ورور؟ خیر دی، تاسو څنګه یې؟ السلام علیکم لالا. کامرانه دا ولې یار ته خو نن ډېر بېسوره ښکارې. او زما خو پلار بیمار دی، ډاکټرانو ورته اپریشن لیکلی دی او 1 لاک روپۍ غواړي او ما سره خو د تروړۍ لپاره هم نشته، په دې وجه پریشان یم. واشنا تا ته ما یو پیره ویلی دی چې ته زما دوست نه زما ورور یې. داسې کار وکړه چې دا چک واله او پیسې به پرې د خپلې خوښې ولیکې، پوه شوې، او بینک ته لاړ شه چې څومره پیسې او پلار له دې په ښه نه ښه هسپتال کې علاج وکړه. او دا مه وایه چې دا راله زما د اشنا قرض راکړې. دا ته زما ورور یې، ستا پلار نه زما پلار دی. ډېر ښه ده اشنا، ډېره مهرباني، ته ما دا مسله تا حل کړه. ډېر زیات پریشان یم. زه ورځه یا الله پاکه یو چې غریبي شي او بل پکې دا بیماری راشي نو خدای پاکه زموږ غریبانو ته دا ژوند تېرول ډېر ګران شي. هغه بچې مې تللی چا پسې کره سپور له تللی دی نو خدای پاکه ته پې څوک مهربانه کړي چې دا علاج راله وکړي. دا خو مې بچې راغی، بچې ښه راغی. بچې د پیسو د څنګه چلو کو؟ پیسې خو مې د حاجي دومره پیسې راوړي دي، دومره دا دونه پیسې کم ځای وي، وختي خو تا وې ما سره 1 روپۍ هم نشته. د حاجي پیسې نه وې، خو دا زما ملګری دی اجاز خان. ښه اجاز خان ستا هغه ملګری؟ هغه له لاړم، هغه راله چک ولیکو او ویې چې خپل علاج پې د حاجي وکړه او غواړم یې دننه وایي چې ستا د حاجي ښه شي نو داسې شوه چې دا زما د حاجي. دا خو خدای پاک زموږ د غریبانو وړه ته وکتلو او اجاز خان خو د ډېر ښه کورنۍ نه دی نو زه خو یم ټایم نه تېروځه چې ځو. مړه ته پرېږده دا خبرې. ګوره یو هفته وشو زه تا ته وایم دې ګڼو له څوک راولېږه چې دا ګاڼه کې ګاڼۍ والا ته مې سوال جواب کړي دي. خامخا مړه سبا ولې څوک وګوره، صحیح ده او که نه؟ نیکه ته دلته په پټو کې ګرځې او کشر ورور دې هر څه په جوارې کې بیلو، دا ځمکه هم بیله او حجره هغه کور هم بیللو. دا څه وی یار؟ ونېکه اوس په څه کېږي؟ دا مونږ چې په کومه ځمکه کې ولاړ یو دا هم د بل شوه، ورور خو دې هر څه بیلو. زیاده دې ورور ته خو ما ډېر نصیحت کړی و خو دې نه پوهېده. بس دا به الله ته منظوره وه چې د کمې خبرې نه زه یېرېدم هم هغه وشو. زه چې ځو که غر لوړ دی خو په سر یې لار شته. زه چې نه دلته ګړاګانې کې او د اجاز خان روډ په جوارې کې هر څه بیلو. د اجاز خان دی خدای بیخه بنیاد وباسي. زه په خپله خان یم، د 10 کروړو بانډ مې راخته دی، بانډ او خوښه دی نه ده چې د نن نه پس ته ما سره یې څه دی خیال دی؟ بس زما هم چې کم ځای ښه وي نه هلته مې شپه وي، دا تماچه به تا سره ګرځو که نه؟ بالکل ما ته بہت ضرورت دی، بلکې د 2 کسانو ضرورت دی، یو نه. نه ګورې نیکه نه، دویم به نه راولې، بس زه یم که نه، دا به ډاډه سره دی. یاره ډېر زیات تکې شوی یم په دې لاره اړه څوک ځي نه چې چاته ووایم چې لږ اوبه راله راوړه. زه مړه لګیا بوی دونه به څوک راشي. کامران صاحب دا خو ستا هغه ملګری نه دی اجاز خان؟ اجاز خان اوس اجاز خان نه دی، ځکه چې هغه ځمکې خو ټولې ما ته راوړې دي او دی باسې ګرځېدو خوشې تش یو ځای بل ځای نو ما ورته راشه ته چې له ګوډم کې له 100 روپۍ به ګټې د خوشې ګرځېدو نه دا ولې؟ دا د ده ورور په جوارۍ کې دا ځمکې مکې هر څه بیل ما سره نغده وم او واخېسته. اوس چې کوم دی د دې هر څه جایداد مالک چې دی هغه زه یم. یا بچې ستا نه خو زما دا امید نه وه
او اجاز خان چې کوم دی هغه ستا د رور په ځای او بل چې پیسې درکولې او اوس تا مزدور شو. خو ما ته دې خبرې پته ده چې د هغه ښه تربیت شوې وه او ته چې کمې نو ته دونه نشې واغستې چې اوس د ناخپله غریبي ایره شوه او هغه خان ته ته اوس مزدور وی. دا خلک داسې کوي بچي. پرېږده داجي پرېږده، تا باندې خاني راس نه ده راغلی. زه هغه غریب زوی سره دې اوسېږه. بچې هغه ستا نه مال یو په زر ښه دی او زمونږ غریبو خلکو کې خو دا غټه مسله ده که نه چې لږې پیسې وویني نه هر څه تېر شي. بچې ستا ناډو زما دا امید شته نه سبا به ته ما سو ساتې زما که هغه هر څه دی کم سے کم زما احساس خو به ورسره یي که نه. ځه داجي ما لږې نه دي لیدلي، ما ډېرې لیدلي دي. یا بچې دا ته څه کې ته خو زما په دې کارونو نه یې سوده او چې کله په مونږ باندې سخته وه نو تا مونږ سره ډېر غټ لاس امداد کړی دی. بچې زما دونه پیسه کې څه کور مور شته چې هغه به زه تا پسې ولیکمه او په هغې باندې به خپل زما په هغه حساب کتاب ګزاره کوو. خو دا کودالي مودالي لر که ستا لاسونه چې کم دي نو دا د قلمو او د غریبو خلکو سره د امدادو دا د دې خبرو نه دي. راځه بچې هغه بل بدعمله چې و خو زما ډو خاطره نه کو خو ته پردې زوی یه او په ما باندې هغه ټایم کې دونه مهربانه یې. ما له ته پکار هغه نه دی پکار. زه چې خپل حیثیت هیڅکله هم مه هېروئ. د هغه خلکو ډېر خیال ساتئ کم خلک چې په تاسو باندې په هغه ټایم کې مهربانه وي په کم ټایم کې چې تاسو سره هیڅ هم نه وي. والسلام.